بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکي مهربانه دی. قدرمنو دا وخت ولاړ یم په درګې مین جی ټي روډ باندې، کوم روډ چې د مرمت په نوم ران شوی دی. تر اوسه پورې پای کې څه عمل درآمد نه دی شوی. د علاقې خلک د دوړو سره د مختلفو قسمه مشکلاتو سره په مخ دي او د مختلفو بیمارو سره هم مخ دي. نو راځو به د ژوند د مختلفو طبقو د خلکو سره به په دې موضوع باندې بحث کوو او د هغوی رایې به هم اورو چې آیا هغوی څه وایي. ملکن ټي وي سره اوسئ. قدرمنو دا وخت یو ځوان سره ولاړ یم، د هغه سره هم خبرې اترې کوو چې آیا د دې روډ نه خلکو ته څومره تکلیفات دي. وایي جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو د ملکن ټي وي ډېر شکریا ادا کوو چې داسې یو کس ځوان پکې راپاسېدو چې د دې روډ حواله کې خبرې کوي او دغه کوي. دا روډ جي دا ډېر غټ ټیم وشو چې کم دی دا دوی کندې کړی دی. پرې کې رو عوامو ته تکلیفي، بیمار ته پکې تکلیفي، خلک واړه سکول ته ځي راځي، پرې کې اکسیډنټ کیدی شي، ګاډي چې کم دی پرې کې خرابېږي چې کم دی دا حکومت چې کم دی د دې هیڅ صدقه نه کوي، دې ته خیال نشته دی. څنګه حکومت ته راخواست چې بای دا چې کم دی د روډ ته پام شو، دا روډ جوړ کړو، دا روډ ټیک شي چې خلکو ته سہولت وي، خلکو ته تکلیف نه وي. جو بس جی په دې کې بس دا په دلچسپي واخلي. او جی بالکل. دا څنګه چې دی چې په دې حالات کې نه پرېږدي. نه جی په دې حالات کې نه پرېږدو. دا چې خسي جوړ کې خټ مزدار چې خلکو ته سہولت وي. بای دا خو ډېر دغه دی. دا خو دا موټر سایکل لجی په دې چې بس دا خو پاکستاني گاډي دی، په دې باندې چې پیلاړ شي بس کار یې پکې پیدا کړي. د 2-3 روپو کار په پکې بیا کې گاډي خو یو طرف ته خو ستاسو صحت څونه نقصان دی. د صحت ډېر نقصان دی. بل طرف ته جی چې کم دی نه دلته کې سینې بیماران، الرجی والے بیماران پکې چې کم دی نو دلته کې دا دوړه چې کم دا سینې له دا دغه ډېر زیاته خطرناک ده. ټول خلکو چې کم دي ماسکونه اچولي په تکلیف کې، ډېر غټ تکلیف دی خلکو ته. مالدار خو به په پراډو کې لاړ شي، مالدار په اکسلای کې لاړ شي، غریب به څه کوي؟ غریب به بس چې تاسو په خپل اینه مونږ هم اینو په دې خرګاړو کې په دې پیاده ګرځي، غټ تکلیف ته وته جی. مهرباني. قدرمنو دا وخت را سره یو ورور ولاړ دی چې چونکې د رکشې ډرایور دی، هغه سره هم خبرې اترې کوو چې هغه څه وایي. وایي السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام. لاول خو ستاسو ټول ټیم ډېره شکریا، ډېره مننه چې به موږ ته دونه لیفټ راکو ورغځولو. وایي جان دا راته ووایه دا کوم روډ چې د مرمت په نوم ران شوی تر اوسه پورې پای کې څه عمل درآمد نه دی شوی، ښایي حکمرانانو ته څه ویل غواړي؟ یاره چې زموږ خو بس دا مطالبه ده چې لکه په هر یو حکومت کې خلک دا غواړي چې موږ ته یو ښه دغه میلاو شي، سکون میلاو شي. دوی خو موږ له دا وعدې راکړي دي چې به یې موږ تاسو ته سکون درکوو. د دې نه خو نه زموږ مریض ته سکون دی، نه زموږ روغ ته سکون دی. د دې روډ نه هغه شته راته هم راته خراب کو. اوس په حساب کتاب نه پوهېږو چې کله به جوړېږي او نورې ادارې هم لا په خپل ځای باندې لکه مقرر نه دي. چې ټیکسي کوي په دې روډ ځای راځي نو څه مشکلات وي په دې ګاډو کې سفر مرخ راځي؟ کو 15 کسان وړو د هغې په ځای 2 وړو ولې چې ټیرونه شلېږي په ختمېږي پکې خرابېږي، ډېر نقصان دی. لکه د زمونږ د ټولو دغه شان دی کې غریبانان دي، لکه ټولو د چا څه مالداري نشته دی. او نظام ګورو مخکې چې څه نظام را باندې راولي، نظامونه ورځ ته ورځ بدلېږي تبدیلېږي، خو لکه زمونږ د خلکو پکې لکه څه دغه نشته دی لا فلحال. او په دې حکومت ما له پکار دی چې موږ له څه وکړو، لکه نور حکمرانانو هم پکار دی چې موږ له به یې څه منډه تړله ووایي. قدرمنو دا وخت ولاړ یو د الحاجي محمد اسحاق خان پاکستان مسلم لیگ نون صوبایي نائب صدر، دغه سره هم په دې موضوع باندې بحث کوو چې هغه خپل سرای ورکړي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. دا کوم روډ چې اجي صاحب د مرمت په نوم ران شوی دی، سو میاشتې وشولې، پای کې د اوسه پورې څه سټیپ نه دی اخیستل شوی، تاسو په دې اړه څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې آفتاب خان زره ملکن ټي وي تاسو مشکور یم چې دا سو په ډېر اهم موضوع باندې نن عوامي رای اخلي. آفتاب خان دا د مرمت په نوم باندې تقریبا 2 میاشتې شوې چې کم روډ دا وستې د هغې نه په سل چون د هغې ښه ګزاره کوله، ټایم پاس کېدو او هغه دوی د مرمت په نوم باندې وران کو. او 2 میاشتې شوې چې د دې د لاسه کم ګرد و غبار دی د نږدې چې څومره خلک اوسي د هغې ژوند چې کم دی نو د دې د لاسه د دې روډ د مرمت په نوم باندې تباه کو. او خلک د مختلفو بیمارو باندې چې کم دی د زړه په بیمارو، پیپړو په بیمارو، زکام، دا ټول له دې روډ د لاسه لګیا دي چې کم دی نو خلک بیماران شو. او اوس دا د جوړېدو نوم نه اخلي.
دا د پاکستان او د وطن زمونږ د ټولو بدقسمتي ده چې کم پاکستان په 2018 کې پی ټی آی ته حواله شوی و نن هغه پاکستان داسې حالاتو کې روان دی او یا په داسې حالاتو کې د هغې روډونه او د هغې منظر پیش کېږي الله مکه لکه موږ چې په افغانستان کې روان یو. افغانستان باندې خو جنگ تیر شوی و الحمدلله په پاکستان کې چې کوم دی نو په یو پیسفل ماحول کې دوی ته اقتدار میلاو شوی په پیسفل ماحول کې دوی ته چې کوم دی د ملک حواله شوی نن د هغه ملک روډونه چې کوم دی نو هغه په خپل چغې وایي چې زموږ څه حالت شو نن قومونه لګیا دي دا ټول قوم چغې وایي چې نن چې کوم دی نو روډ جوړېده نشته دی نن چې کوم دی نو هغه د 2018 په پاکستان پسې نن د پاکستان ټول قوم ارمان کوي دا کم چې دوی بار بار لګیا دي په ټي وي باندې او غل دی ډاکو دی چور دی او تښتېدو او انارونه ورکومه نن د انارو په نوم باندې لګیا دي قوم له دوکه ورکوي تا نه انارو غواړي څوک او ته به چاله څه انارو ورکوي چې د کم وزیر اعظم خپل اختیار نشته دی کم وزیر اعظم د دې نه خبر نه دی هغه وایي ما ته په ټي وي باندې چې کم دی نو پته معلومه شوه چېرې ډالر ګران شوی دی هغه وایي ما ته پیر نه ووایي چې ته خو وزیر اعظم یې چې یو سړي ته دا پته نه وي چېرې زما په دې وطن کې چې کم دی نو دا ډالر ولې ګران شوی دی یا چې کم دی نو په دې ملک کې دا حالات ولې داسې دي د هغې باوجود چې کم دی نو هغه وایي زه چاله انارو نه ورکوم یا لکه ته به چاله څه انارو ورکوې ستا خپل ویژن نشته دی چې د کوم ملک د وزیر اعظم سره دا ویژني چې کټا کټي او بیا دا دغه افسوس مقام دی چې یو وزیر اعظم د دې نه نه خبر چې زما په وطن کې څو موسمه دي هغه وایي زما په وطن کې 12 موسمه دي او بیا دغه ویژن دا دی چې چرګې واله چرګان خرڅ کې هګۍ خرڅ کې خدای ته وګوره وزیر اعظم دا سوچ دی چې دلته مې موټروی جوړه کړه دلته مې کارخانه جوړه کړه دلته مې ایرپورټ جوړ کو دلته مې میزایل جوړ کو دلته مې وطن له ټینک جوړ کو دلته مې د دفاع لپاره د بار نه چې کم دی نو جازونه واغسته هغه زوړ پاکستان یې تباه او برباد کو نوي نه څه جوړ نه کړه نو زمونږ دا سوال دی چې د خدای په خاطر شه دا ملک نور مه تباه کوه چې نشي کولی مستفي شه او چې کوم د عام انتخاباتو کا چې کوم خلکو او د قوم څوک منتخب کړه هغه به چې کوم د آینده وزیر اعظم راشي د وطن خدمت به وکړي زما پر رب قسم د ملکن ټي وي په وساطت باندې د ټول پاکستان ته وامه چې په خدای قسم چې د خلکو ژوند چې کوم د تیرې د ګران شوي دي غریب د مشکلاتو سره مخ شوی دی غریب د دومره مشکلاتو سره مخ ته په خوا به خلکو وي او سړی غوښه او چرګ نشي خوړی دال دی خوري اوس دال چې کم دی نو په 280 روپۍ کیلو دی غریب اغستی شي په 500 روپو کې چې کیلو دال والی جو په 200 هو بیا څه نه کی کنه نو ته وای چې په 500 کې ته دال والی په 130 او 140 روپۍ کیلو ټماټر دی په 120 باندې چې کم دی نو سره پیاز دی هغه الو چې کم په 100 روپۍ دړه ملاوي دو په 100 روپۍ نن یو کیلو دی یو ټیم پروټه باندې 800 روپۍ لګي کنه نو د یو ټیم پروټه باندې غریب سړی چې کم دی نو 1200 روپۍ لګي او دا هغه دیاړي راول شته دي نو کوله کې 600 روپۍ ده راته وای چې 600 روپۍ کې باغ سکی اب بچو له علاج کوي کاغه به علاج نغره او جامه په 1000 به کوي کاغه به کم دینو پاغه کې اغله روټه ور کوي کاغه په پاغه کې خپل غم خادي کوي کا پاغه کې باغ چې کم دین د خپل سرسوري چې کم دینو په ځان له جوړي هیڅ نشته مل تبا شو نو دا وخت زموږ سره ډاکټر جاوید پیډیاټریک سرجن هم موجود دی داغه سره هم په انوایرنمنت په پولیوشن حواله سره خبرې اترې کو چې هغه سره راي ورکړي سره السلام علیکم وعلیکم السلام افتاب خان ډیر مهرباني نن تراله او د انوایرنمنت پولیوشن په اړه کې د خپل قدرمنتو کتونکو ته 2-3 خبري وکي زه انوایرنمنټل پولیوشن 2-3 حصو کې زو تقسیمول غواړم اولنې دا هغه پولیوشن چې کم د انډستری سره دغه تعلق دی دویم هغه پولیوشن چې کم د اټوموبایل انډستری سره دغه تعلق دی او دریم هغه پولیوشن چې کم تعلق د ډومېسټک یعنی د کور چې کم خلک ته او دغه د وجنه کم پولیوشن جوړیږي دغه سره دغه تعلق دی دا درې امپورټنت د پولیوشن بنیادی وجوهات دي په دې بزو شارټ میسج خپل کتونکو ته پښتنو ته بزو یو شارټ میسج ورکوم ډېر ټایم بینالم اولنې چې کم ټاپ پریورټی منځو ساتم هغه پولیوشن چې دی هغه انډستریل پولیوشن دی زموږ په غیر چاپیر چې څومره موږ ګور څومره انډستریز دي داغه نه چې څومره پولیوشن راوځي او داغه نه چې زموږ د ماشومان ہوتا مشران ہوتا او پکور چې زموږ کمی خويندې دی هغه ته د دې پولیوشن نه ډایرکټلی او انډایرکټلی داخله متاثر کیږي داغه پولیوشن دی چې د دینه زمونږه سمره د دې تحصیل درګې زهول او سمره چې دا نور خلک ته دوته د سینې بیماریانه دما کینسر دا قسمه بیماری دوته خوريږي
دا ولنې دا هغه یو پولوشن دی چې کوم موږ ته د انډسټري یعنی د کارخانو په صورت کې موږ ته ملاویږي. دویم پولوشن مونږ ته د اټوموبایل گاړو په صورت کې چې کوم پولوشن زموږ د خلکو ته د ځوانانو مشرانو ته ملاویږي هغه د گاړو په صورت کې دی. د گاړو په صورت کې چونکې تاسو یې نه موستلی چې څومره گاډي دي کاغه په پټرول باندې دي کاغه په ډیزل باندې دي کاغه په سینجی باندې دي دا ټول گاډي چې څومره په روډ ګرځي د دې نه هم د خلکو ته ډایرکټلی او انډایرکټلی خطرات دي او دا هغه پولوشن دی چې د کمی نه ځوانان ابهګانې مشران کشران د ټول خلک متاثر کیږي. دویم دا پولوشن شو. دریم پولوشن چې دی هغه د کور په اند باندې دی یعنی زموږ په کور کې چې څومره زموږ خويندې مېندې دي کم لرګي سيزي څومره چې دی دا خشاک سيزي د دې نه چې کم پولوشن کیږي دا هم د انوایرنمنت لپاره یو خطر ده. هر یو شهري چې څومره کې دي شي د پولوشن په حواله سره خپل پوزټیو رول دی ادا کی ان شاء الله کدا پولوشن کم شو نو دا به مونږه را روان کم نسل چې دی پاغو باندې بداونګ احسان کو دا پولوشن به زمونږ چې کم دې ټیم کې کم قوم زموږ سره ژوندې او په ښه حالت کې کم خلک ته روغ دي بیمار نه وي پاغو باندې ممدازونګ یو احساني د پولوشن کمیدل په نیو جنریشن باندې احسان کول دي د پولوشن کمیدل په خپل قوم باندې احسان کول دي د پولوشن کمیدل په هسپتال باندې برډن کمیدل دي د پولوشن کمیدل چې دي هغه از هول په دې ټوله قوم په دې مشرانو کشرانو یو احسان کول دي. قدرمنو کتونکو دا وخت د اړې چې کم رکشو والا کم ډرایوران دي دا سره هم خبرې اترې کو چې هغه د روډ حواله سره ورکی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ورې زمونږ خدا ایشو د نن سبا دا روډ کولاو کړ سپل دی تقریبا د میاشتې سیو کوله چې جوړی نه یو خو دغه دا زمونږ غټ دغه دی او بل د دې هسپتال خو جنب کار دي ستا دا یو ډرن دی د لګاډي راګرځي روزانه پکې لساته اکسیډنټ کیږي غټ دغه دا زمونږ ایشو دا د لازمي غټ جام جوړ شي د ګاډي تیز نه راځي چې خلک یو ډرن خپل قلاره کوي دا غټه خبره ده. او یو د روډ د مسله د زمونږ ډېر لکه درګې د غون روډ لکه د ساکوټ نه روانه د سپل دی ځای په ځای او د اوسه پورې ټیک کوي نه. قدرمنو د عوامو د ډاکټرانو د هر قسمه خلکو تاسو خبرې واورېدې په دې روډ په دغه حالاتو باندې نو یقینا خبره ده چې مالدار به په پراډو کې لاړ شي مالدار به په اکسلای کې لاړ شي خو غریب به دغه ستونزو سره دغه دوړو سره دغه مشکلاتو سره به د غریب مخي. خپل ورور افتاب خان لا ورکه اجازه د کیمرامین عباس خان سره د الله پامان.